هغه خلک چې هغوی په دنیا کې میوزیک نه اورېدلی میوزیک الله جل شانو به د قیامت په ورځ وایي چا میوزیک نه اورېدلی هغه لږ دې خوا راشي کار مې دی اوس او ټول به راوغواړي ټول چا چې میوزیک اورېدلی به پاتې شي ځکه مجرمان به جدا کېږي په هغه ورځ باندې به جنت ته ځي جهنم ته به ځي سزا به ورکړي هر څه به کېږي جدای دا کم چې غیر میوزیک والی دي ته به تاسو لږ راسیټ ته تاسو سره نکاله ځان له یو مجلس ته ستاسو نو څه به کېږي په هغه مجلس کې الله جل شانو به انبیا کرام هملته راوغوښتي الله جل شانو به فرمایي تاسو په دنیا کې میوزیک اورېدلی نه یا الله موږ نه دی اورېدلی ولې که الله ستا حکم دا شی ټیک نه دی ستا پیغمبر فرمایلي چې ګانې بجانې په زړه کې منافقت داسې پیدا کوي لکه څنګه چې اوبه هغه بوټي زرغونوي لوبیا زرغونوي دغه شان موږ نم خوښوو یا الله او دی ښه زما د رضا لپاره م پرېښی موزیک نه او یا الله او راځئ چې نن باندې زه میوزیک اورم د جنت ته ټول نه بهترین حورې به راشي او دغه مجلس کې به دوی ته د جنت میوزیک اورئ څه د جنت میوزیک داسې میوزیک به چا چېرته په زندګۍ کې نه اورېدلی او نه به یې د دې سوچ کړی بیا به الله جل شانو هغوی ته باس یا الله مه بندوه نه نه صبر وکړې دې نه بهتر درته اورم څه درته اورم بهتر الله جل شانو به وایي لږ داود علیه السلام ته آواز داود علیه السلام په پیغمبرانو کې هغه پیغمبرو چې دومره خوش آواز و چې هغه کله تلاوت کو غرونو مرغانو به ورسره تسبیحات وي قرآن مجید کې به واقع راشي انشاءالله خیال هم دی دی به ورسره تسبیحات داسې چل به دونه خوش آوازه الله به وایي ته راشه لږ یاره دې ته لږ د قرآن مجید تلاوت وکړه څه به ورته وایي ستا کتاب زبور د دې ته څه تلاوت وکړه د قرآن خبره مې دې پسې روانه کړې وه چې قرآن مجید ته ګوره الله به ورته څه وایي څه تلاوت وکړه د قرآن مجید زبور پرېږده د قرآن مجید تلاوت وکړه بیا به شروع کړو خلک به حیران شي هغه انسان چې د هغه سره غرونو تسبیحات وي زمونږ به څه حالي په هغه ورځ باندې خیال هم دی بیا به الله وایي داود علیه السلام ته چاپ یو بله خبره ده دې نه درته ښه اورم الله به فرمایي لږ صبر وکړئ تاسو تعلیم مه کوئ لږ صبر وکړئ دې نه درته ښه اورم دې نه ښه خو نشته یا الله دې نه ښه نشته الله جل شانو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې راشه او د سورې یاسین تلاوت شروع کړه څه د سورې یاسین تلاوت نبي علیه السلام به سورې یاسین تلاوت شروع کړي بیا به نبي علیه السلام ته چې باس یا الله دا خو زموږ پیغمبر دی لږ راته نور پرېږده لږ تلاوت راته نور کړي الله به وفرمایي قلار شه دې نه ته بهترین تلاوت او دې نه بهترین تلاوت خو نشته الله جل شانه به په خپله سورت رحمان تلاوت شروع کړي څه د بیسټ میوزک آف قرآن بهترین میوزک د قرآن چې دی په سورت رحمان کې الله جل شانه به شروع کړي دغه ورځ مرګ نشته که مرګ چېرته وی د جنتیانو زړونه به چاودلي وي ډېر خوش اوازې ولا